د خټو ګټو له دې سیمې تر واشنګټن ډي سي او بیا تر کیلیفورنیا. د یو داسې زنداني د ژوند داستان چې پوره 12 لسیزې د یو کرغېړن زندان سختې شپې ورځې تجربه کړي. نږدې 20 کاله وړاندې یو مټور سړی د امریکایي اشغالګرو لخوا د جلال آباد ښار په زړه کې د داسې جرم په تور ونیول شو چې تر دننه پرې نه دی ثابت شوی، خو له هغه یې ځواني اخیستې ده. هغه لومړی د جلال آباد هوایي ډګر، بیا باګرام او له هغه وروسته لاس تړلې د امریکا هغه زندان ته ورسول شو چې ګڼو بېګناه انسانانو پکې د جرم میچن لاندې د ژوند بدې ورځې شپې تجربه کولې. حاجي خان محمد چې اوس 53 کلن دی، هغه 33 کلن و چې د زندان دروازه یې پر مخ خلاصه شوه او د ژوند ټولې خوږلنۍ یې ترې وتروللې. خان محمد چې له کلونو وروسته خپل پلارني ټاټوبي ننګرهار ته راستون شوی او د کرغېړن زندان بدرنګیو ته یې د پای ټکی ایښی، د تېرو 20 کلونو کیسه راته داسې کوي. په 2006 کال کې د امریکا قوا او د افغانستان د حکومت د ګډو قواونو دغه فارمیډي سره ونیول شوم. یو څه موده مې دلته میدان یووي کې تېره کړه. یو هفتې نه وروسته بیا باګرام جیل ته لاړم. باګرام جیل کې مې تقریبا 9 میاشتې یا 8 میاشتې تېرې کړې. بیا د هغې نه خاص وړم واشنګټن ډي سي ته. یو څه موده مې واشنګټن ډي سي کې تېره کړه، تقریبا 18 میاشتې یا 10 میاشتې. ذهن ته مې نه راځي. هلته چې مې د قیاد موده پوره شوه او هغه دوسیه مې مکمله شوه، بیا کیلیفورنیا ته ولېږلم. هغه سره د تش په نوم بشرپالې امریکا په زندان کې داسې چلند شوی چې له ویلو یې عاجز دی او په یادولو یې غریو نیسي. ولا هغه نشم ویلی ډېر چې زندان کې څنګه چل. خان محمد وایي تېرې 2 لسیزې د جلاوطنۍ سربیره له هیڅ هېوادوال سره نه دي کتلي او هره شیبه یې د وطن او خلکو د بېلتانه د زهرو غړپ کړې. هغه هېواد ته په راستنېدو له ډېرې خوښۍ خلکو ته کلکې غېږي او د خپلې ازادۍ مبارکۍ ورکوي. دی وایي په زندان کې پرې یوه شیبه هم ارامه نه ده تېره شوې او کله خو داسې وخت هم راغلی چې په میاشتو میاشتو یې چا حال نه و اخیستی چې په پایله کې یې عصبي توازن هم له لاسه ورکړی و. ولا هغه نشم ویلی ډېر چې زندان کې څنګه چل، خو ما سره نور افغانان څوک نه وو. ما سره څوک افغانان نه وو، خاص یوازې زه وم. بند هغه انساني طبیعت یې کله احساسات تشویشي راځي او کله تکلیفونه وو. د تکلیفونو د وجې مې څو وخت عصبي تکلیف لږ پیدا کړی و، خو هغه هم بیا زر ښه شو، نورمال شو. یو څه وخت تکلیف و، بیا تکلیف نه وروسته نورمال د نورو بندیانو غوندې وم. د خان محمد په خبره په زندان کې ورته 2 ځلې د عمر قید سزا هم اورول شوې وه، خو په بخت بیاداره و چې دغه موده د اسلامي امارت په هڅو او د بندیانو په تبادله کې راکمه او یوازې 20 کلونه یې په بر کې ونیول. د حاجي خان محمد په کور کلي تېر 2 لسیزې د جګړې یوه داسې څپه تېره شوې چې ګڼ خلک له بدرنګ تېغه تېر شو، خو دی ترېنه خبره ساتل شوی دی. په خبره یې کله چې ونیول شو امریکایي اشغالګرو ورته وویل چې د مخادره توکو کاروبار په پیسو د اسلامي امارت حمایه کوي او د جلال آباد په هوایي ډګر کې د امریکایي عسکرو په هډه د برید پلان یې نیولی دی، خو دا دواړه هغه تورونه و چې له ټولو ربړونو وروسته هم پرې نه دي ثابت شوي او برات یې موندلې.
دوه جرمو ځینې وشوم چې یو د مخدره مواد خرڅیت د پیسې اصلاح امارت ته ورکړي دا په تروریزم حساب کړي او دویم تا یو غټه دسیسه جوړه کړې او غټه حمله دې کوله هغوی میدان باندې چې امریکایي پوځیان پکې مړه شي په دغه دوه جرمونو محکوم شوی وم او دوه وارې د عمر قید راکړی وه. خان محمد وایي له کورنۍ سره یې ډېره موده هېڅ ډول اړیکه نه درلوده، خو بیا یې یوازې خطونه تبادله کول او یو نیم وخت چې د زندان د مسؤلینو زړه به ومنل د کورنۍ له غړو سره یې د موبایل له لارې لنډې خبرې کولی شوې. اړیکه یوازې د خط له لارې نه وه، د تلیفون د لارې نه وه، نور اړیکه نه وه. خو هغه به هم ډېر کله له دې امله نیمګړې پاتې شوې چې د وخت کمښت به یې ورته بهانه کېده. دی وایي خوښ دی چې له ناهیلیو وروسته د مرګ له کومې راوتلی دی او د خپل ولس په منځ کې د سکون ساګانې اخلي او د یوازیوالي احساس ورسره نه دی عمل. اړیکه یوازې د خط له لارې نه وه، د تلیفون د لارې نه وه، نور اړیکه نه وه. د اسلامي امارت په همکارۍ او په کومک آزاد شوم د بندیانو په تبادله باندې. احساسات الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات مننه کوم د خلکو نه او اجر ورته د الله نه غواړم. احساسات مې خو د خوشحالۍ په صفحه کې دي. د هغه مشر زوی چې د پلار د نیولو پر مهال ډېر کوچنی و، اوس پرې د ځوانۍ څو پسرلي تیر شوي، خو د پلار د جدایي درد ورته ژوند پیکه کړی و. دی له امریکایي حکومت او نړیوالو محاکمو د پلار د بېګناه زنداني کېدو غرامت غواړي، ځکه هغه دومره زجر کتلی چې هیڅ نه دي ورته پاتې. دا چې په 1485 کال کې زموږ پلار بېګناه ونیول شو چې تر اخره پورې کوم جرم هم پرې ثابت نه شو، 20 کاله بېګناه په یو زندان کې تیر کړه. نو غوښتنه دا ده چې موږ ته د دې غرامت راکړل شي چې ولې دومره وخت دی بېګناه په دې زندان کې پروت و. د خان محمد سره بختیاري وکړه او د امریکایي کرغېړن زندان راووتلو. خو لا هم یو شمېر افغان بندیان د امریکا تر ټولو سخت او زړه بوږنوونکي زندان ګونتانامو کې د بند شپې ورځې تېروي چې له ډلې یو هم عبدالرحیم دی. خو د اسلامي امارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د پاتې بندیانو د خلاصون خبرې هم د امریکایي حکومت سره روانې دي چې ډیر ژر به آزاد او هیواد ته به راستانه شي. سهار ګل احساس، امید رادیو ننګرهار.